السلام علیکم ملګرو. افغانستان او د سریلانکا اخري ټي 20 میچ دی او د افغانستان د کرکټ فینز د کرکټ مینوالو دغه اخري میچ د سترګې دي چې دا اخري میچ خو به کم از کم افغانستان ټیم وګټي او افغانستان ټیم به په خپل نوم باندې کی. کوم تاسو وګورئ د ټیسټ سیریز افغانستان ټیم وبېلو، د ون ډے سیریز افغانستان ټیم وبېلو، کلین سویپ پکې افغانستان ټیم وخوړو. اخري ټي 20 میچ چې کم پاتې دی په دې کې افغانستان ټیم لګټل لګ نه ډیر زیات ضرور دي. نن افغانستان دغه لوبغاړي دغه کلاریان دغه پلیران ځانونه مړ کړي او دغه یو میچ کم از کم وګټي. که دغه یو میچ هم افغانستان ټیم ونه ګټي نو د افغانستان کرکټ فینز افغانستان کرکټ مینوال دا به ډېر زیات خفه شي. د افغانستان د ټیم نه به ډېره زیاته ګیله د افغانستان راشي، ځکه که موږ تاسو وګورو افغانستان ټیم په ون ډے کې هم ماشاءالله ماتې ورکولی شي ټیمونو ته، خو په ټي 20 کې افغانستان ټیم ډېر فیورټ و چې دغه کوم سیریز دپاره چې سکواډ اعلان شوی دی بهترین سکواډ دی، د دې نه نور ښه سکواډ نه اعلانېږي، د دې نه نور ښه سکواډ نه جوړېږي. په دې کې هر قسم مطلب لوبغاړی شته دی، آلراونډر شته دی، په دې کې سپینران شته، په دې کې فاست بالران شته دی، په دې کې رحمان الله ګربت په شانه، ابراهیم ځدران په شانه، نجیب الله ځدران په شانه تیز بیټسمنان شته دي. خو نن اخري سهاره پاتې ده، اخري میچ پاتې دی او دغه میچ دپاره دعاګانې وکړي چې افغانستان ټیم د کلین سویپ نه بچ شي او افغانستان ټیم کم از کم په دغه سیریز کې یو میچ خو وګټي چې د افغانستان کرکټ فینس په دغه سترګو کې چې کومې اوښکې دي، کوم خفګان دی، دغه درنه ختم شي او افغانستان ټیم دغه یو میچ کې کم از کم بریا ترلاسه کړي او افغانستان ټیم د کلین سویپ نه بچ شي او دغه سیریز په 2-1 سره افغانستان ټیم ختم کړي. نن میچ کې څه کول پکار دي؟ افغانستان ټیم ابراهیم ځدران کپټن ټاس وګټي نو کم از کم بیټینګ په خپل باندې کول پکار دي. دغه الکانو کې د چینجز راوستل پکار دي، په دې بیټینګ کې تبدیلي راوستل پکار دي، مخکېوالی رستوالی پکې راوستل پکار دي چې دغه الکان بیټینګ وکړي او کم از کم سریلانکا ته یو سل اتیا نه برابر سکور وکړي، ځکه سریلانکا ټیم ډېر زیات مضبوط دی، په افغانستان باندې سترګه هم سره ده الریډي او که مطلب سکور کم وکړي نو بیا به سریلانکا چې اسکۍ راشد خان هم نشته دی، ځکه چې راشد خان وي نو راشد خان د ټولو بیټسمنانو سترګه سوځي، نو راشد خان هم نشته دی. او بل دا دوستانو چې دغه ویډیو د نوید ځدران او د اسحاق رحیمي دپاره شیر کړئ چې نوید ځدران او اسحاق رحیمي ته بالکل نن مقور کړي. دغه هلکان ینګسټر دي چې ولوبېږي، د دې پته مو لګي چې مطلب دی څنګه دي څنګه نه دي، که دوی خراب بیټینګ هم وکړي خراب بولینګ هم وکړي خو خیر دی دغه هلکان نوي دي چې مقور کړل شي او په بینچ باندې ناست دي. افغانستان ټیم خو الریډي سیریز بللی دی خو دغه هلکانو ته بالکل نن مقور کول پکار دي. محمد اسحاق رحیمي ته مقور کول پکار دي، نوید ځدران ته مقور کول پکار دي، نجیب الله ځدران کې کول پکار دي، یو هر میچ کې 0 سکور کوي، حضرت الله زاده کې کول پکار دي، هر میچ کې 0 سکور کوي. نو تاسو هڅه هم خپله رایه ضرور په کمنټ کې شریکه کړئ چې دغه هلکانو ته مقور کول پکار دي په دې اخري میچ کې، که نه افغانستان ټیم له اولنۍ بیټینګ وکړي ښه به وي، که دویم بیټینګ وکړي ښه به وي. تاسو هم راڅخه خپله رایه ضرور په کمنټ کې شریکه کړئ او دغه ویډیو د نوید ځدران او د محمد اسحاق رحیمي دپاره شیر کړئ چې دغه هلکان نن ماښام میچ کې خامخا واخلي. د ویډیو کتلو ډېره مننه، ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ او په دې وجه هم شیر کړئ چې افغانستان اخري میچ دی او دعاګانې وکړي ملګري افغانستان اخري میچ په خپل نوم باندې کړي او دغه سیریز په 2-1 سره ختم شي، چې داسې نه چې افغانستان ټیم دغه میچ هم وبېلي نو افغانستان کرکټ فینز به ډېر زیات مایوسه شي او ډېر زیات به خفه شي. د ویډیو کتلو ډېره مننه، ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ، زموږ پیج هم سره فالو کړئ، زموږ یوټیوب چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ نور تازه معلوماتو لپاره. نور ښه وخت ولرئ، د الله په امان.